سلامونه. په دې ویډیو کې به موږ د ورک بوک په اړه باندې وغږیږو چې څنګه کولی شو نوی ورک بوک پرانیزو او په هغې کې دننه کار وکړو او مختلفې حصو یا انټرفیس سره یې بلد شو. تاسو دلته وینئ چې کله تاسو اکسل پرانیزئ داسې یو صفحه به ته پرانیستل شوې وي. لومړی چې کله موږ اکسل پرانیزو نو تاسو وکتل چې موږ ته دا ډول صفحه مخته راغله. خو چې کله غواړو موږ په اکسل کې کار وکړو یو نوی ورک بوک یا یو نوی کتاب یا حساب کتاب دپاره یو نوی فایل جوړ کړو نو دلته تاسو وینئ چې بلانک ورک بوک یا هم دلته نیو باندې کلیک وکړئ. په دا نیو باندې چې کلیک وکړئ دلته بلانک ورک بوک نو دواړه یو طریقه ده. ورک بوک دې ته وایي چې لکه د حساب کتاب یو لوی کتاب وي چې په هغې کې ټول معاملات تاسو لیکئ یا لکه روزنامچه غوندی او په دې کې مختلف حسابونه مختلف شیټونه بیا ځای په ځای دي. نو راځم دا زه پرانیزم تاسو بیا طرف یې پوه شئ. دا باندې کلیک مې وکړو دا اوس یو ورک بوک دی او په دې کې مختلفې صفحې دي چې تاسو دلته وینئ دلته شیټ 1 او دلته موږ نور شیټونه هم پرانیستلی شو. نو په ټوله کې ورک بوک چې دی دا د حساب کتاب یو لوی کتاب دی چې موږ په هغې کې خپل معاملات ثبتوو او په دې کې بیا مختلفې صفحې وي چې هغه صفحو ته موږ شیټونه وایو. لکه دلته یو شیټ دی دلته دا مثبت علامت باندې کلیک وکړئ بل شیټ جوړ شو یا بله صفحه. نو اوس تاسو باید په دې باندې هم پوه شئ چې ځینې وخت د انټرفیس د کمپیوټر کې چې تاسو کوم برنامه انسټال کړي وي د اکسل یو څه توپیر لري. لکه دلته تاسو وګورئ چې دغه دې برخې ته موږ په کمپیوټر په ژبه کې اکسس بار وایو. یعنې دلته موږ بعضې کمانډونه چې بار بار یې کاروو هغه دلته موږ لنډ ږدو. کیدای شي په پخوانیو ورژنونو کې دا ډول نه ښکاري تاسو ته. یا هم تاسو وګورئ که زما دلته دغه ریبنونه یا دغه هر یو د هرې برخې ته ریبن وایي. دغه ریبنونه ستاسو که نه ښکاري یا هم فرق پکې وي لومړی خو دا تاسو دوه ځلې کلیک وکړئ کیدای شي دا ستاسو دا ډول وي او که چېرته دوباره په دې باندې دوه ځلې کلیک وکړئ نو دا بیرته پرانیستل کیږي. دویم که دلته تاسو د ټچ برخه انتخاب کړې وي نو دا انټرفیس یو څه دغسې توپیر پیدا کوي او یا هم بیرته د ماوس په حساب باندې یعنې که تاسو چېرته ماوس کاروئ نو دا برخه انتخاب کړئ یا هم که چېرته کمپیوټر سکرین هم ټچ وي نو بیا دا برخه تاسو کارولی شئ څه فرق نه کوي. دویم دلته په دې کې اوس دلته سرچ هم شته ده یعنې دا د 2021 نسخه ده کیدای شي تاسو پخوانۍ نسخې کاروئ یو څه شاید فرق ولري. ښه اوس راځو چې د اکسل د نورو برخو سره هم یو څه بلد شو. تاسو دلته وګورئ چې دلته مختلفې برخې دي. دا هوم شو د انزرټ پیج لیاوټ فارمولا او دا ډول نورې هم دي. دې هر یو ته موږ ریبن وایو او په دې ریبن کې دننه مختلف ګروپونه وي چې دې ته موږ ګروپ وایو دا او بیا په دې کې خپل خپل کمانډونه یا فیچرز وي چې د هغې په کارولو سره موږ یو کار ترسره کوو. ځینې وخت کې موږ ته یو کار بار بار تکراریږي چې هغې ته ورشو هغه پیدا کړو بیا یې ګټه ترې واخلو. لکه فرض مثال د فایل ریبن ته ځمه دلته تاسو وینئ چې موږ ته ډېر کارېږي هغه سیو ده سیو از ده یا هم پرنټ ده. موږ فایلونه د دې لارې نه پرنټ کولی شو چاپولی شو یا هم ذخیره ده. نو د دې دپاره چې موږ ته دا کار اسانه شي چې هلته تګ ته دلته ځو بیا هغه کلیک کوو یعنې مطلب راځو دلته سیو بټن وهو بیا هغه ذخیره کیږي یا هم پرنټ وهو چې هغه بیا پرنټ شي چې دا بیا وروسته انشاءالله په نورو درسونو کې وایو. نو ښه خبره دا ده چې موږ دلته نږدې په دې ساحه کې د هغې یو لنډ یو آیکن یا شارکټ دلته ولرو. د دې دپاره تاسو به څه کوئ تاسو دلته وینئ چې دغه تکمه ده په دې باندې کلیک وکړئ دلته مختلف شارکټونه یا هغه کمانډونه چې دي دلته شته دي. دا وګوره سیو یا اوپن دا ټول شته مثلا اوپن دې باندې تاسو کولی شئ اوس یو فایل په اسانۍ سره پرانیزئ. ښه بل دلته سرچ دی. سرچ موږ سره څه مرسته کولی شي تاسو وګورئ چې دلته مختلف ریبنونه دي او په دې هر یو ته ورتلل او یو کمانډ یا یو فیچرز پیدا کول
دا ډېر وخت نیسي یا هم شاید زموږ د ذهن نه ووځي چې دا چیرته و، کوم ځای کې و. نو کولی شو په لنډه توګه باندې دلته کلیک وکړه او دلته ورته ولیکه چې زما وښی زما دا کمانډ یا دغه فیچر کار دی. تاسو ګورئ چې دلته یې درته راوستو. مثلا سیو پیدا کول غواړئ چې سیو چیرته دی، دلته یې درته راوستو. تاسو ګورئ چې سیو په دې برخه کې دی او اوپن هم دلته شته، نیو هم دلته شته، پرنټ هم دلته شته. یا هم مثلا موږ دلته راځو هوم ته، په هوم کې د فونټ برخه پیدا کوو. هر کمانډ چې وغواړئ تاسو دلته کولی شئ په اسانۍ سره پیدا کړئ. ډېر اسانه طریقه. دویم دلته د دې برخې نه ونیسه تر دې برخې پورې دې ته مونږه فارمولا بار وایو. که ستاسو کمپیوټر کې دا فارمولا بار نه ښکاري نو تاسو دلته راشئ ویو ته. په ویو کې وګورئ فارمولا بار لیکل شوی دی، دلته ټیک مارک شوی دی. نو چېرته دا ډول وي بیا به تاسو د ویو ته راځئ، ریویو ریبن کې به فارمولا بار بیرته ټیک کړئ، دا بیرته تاسو ته پیدا شي. همدا ډول که ستاسو د اکسل داسې خانې نه ښکاري ګریډ لاینز نو دا شته، په دې باندې کلیک وکړئ او بالکل صفا وي. که چېرته تاسو غواړئ چې بیرته خپل حالت ته راشي نو ګریډ لاینز باندې بیرته کلیک وکړئ. همدا ډول زما په کمپیوټر کې تاسو وینئ دلته د ډیولپر ریبن هم شته. کېدای شي ستاسو کمپیوټر کې نه وي، دا یو څه پرمختللی برخه ده د اکسل. بیا به دا مونږه انشاءالله په راتلونکو درسو کې دا هم وایو چې څنګه دا ډیولپر ریبن دلته اضافه کړو. دلته بیا دا صفحه مونږ کولی شو سکرول اپ یا سکرول ډاون کو، صفحه ښکته پورته په دې باندې ځي او دې ته هم سلایډر وایي چې دا صفحه ښي طرف ته یا چپ طرف ته کولی شي وځي. ځینې وخت کې تاسو اکسل پرانیستی وي خو په بل ډول ښکاري، یا په دې ډول یا هم په دې ډول باندې. نو که چېرته دا ډول وي او تاسو غواړئ پخواني حالت ته یې وبوځئ نو نورمال باندې کلیک وکړئ او بیرته پخواني حالت ته ولاړ شي. یعنې زه ګورم بعضې وخت دوستان اکسل پرانیستی وي په دې ډول باندې وي، بیا وایي چې استاد دا څنګه فرق یې زما یو ډول دی ستاسو بل ډول. نو دا د دې مسئلې دغه ده. بل دلته چې دی کېدای شي ستاسو زوم شوی وي، دا صفحه یو څه غټه ښکاري، بعضې برخې بیا نه ښکاري. نو دې ډول باندې دا زوم ان زوم اوټ صفحه نږدې او لرې کېږي. دا هم دا ایسه چې ده دا خالي دې ته مونږه سټیټس، دا ایسه دې ته سټیټس بار هم ویلی شو. او تاسو کولی شئ چې دلته هم یو بخش اضافه کړئ یا یې هم کم کړئ. فرض مثال دلته دا اکاونټ برخه ده، دا ترېنه لرې کړئ یا یې بیرته راولئ. انشاءالله دا بیا په نورو ویډیوګانو کې په دې باندې غږیږو. نو هیله ده چې تاسو هم په دې باندې پوه شوي وئ چې اکسل انټرفیس څه ډول دی، څنګه ځینې برخې فعاله کړو که غیر فعاله شوي، یا هم د مونږ سکرین که دا صفحه بل ډول ښکاري او تاسو نورمال شکل ته راولئ، دا څنګه بیرته نورمال حالت ته راولئ. نو په دې باندې هم تاسو تمرین وکړئ. نو هیله ده چې څه مو په دې درس کې ولوستل هغه تمرین کړئ. زه ستاسو راتلونکي درس کې منتظر یم.